السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو کومه افسوسناکه دردناکه واقعه چې مخې ته راغلې چې مفتي سردار علي حقانی صاحب شهید شوی د هغې په وجه باندې د پی کې ټي وي چې کوم مشهور د ډرامو کوونکی دی عدنان خان، هغه د مفتي صاحب باره کې څه خبرې کړي دي او مفتي باره کې څه خبرې کولې چې آیا د مفتي صاحب څنګه اخلاق او د مفتي صاحب سره د عدنان تعلقات څنګه. مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه خبر ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وای نو زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر در او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه چې کومه مخکې راغلی چې د درا دمخیل سره مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم په گاډي کې اکسیډنټ کړو او هغه کې وفات شوی. د هغې نه بعد د پی کې ټي وي چې کوم مشهور ډرامه باز دی عدنان خان د هغه د مفتي صاحب باره کې څه خبرې خیالاتو اظهار کړی دی او دا خبرې کوله چې زما د مفتي صاحب سره ډېر ښه تعلقات و چې د هغې په وجه باندې زه مفتي صاحب سره څو ځله میلاو شوی یم او ما به د مفتي صاحب سره ګپ شپ لګو. عدنان د پی کې ټي وي چې کوم ډراماټیسټ دی هغه دا خبره هم کړې وه چې د مفتي صاحب سره زما څو ځله ملاقات وشو، با اخلاق او با کرداره سړی او عدنان دا هم ظاهره کړې وه چې کله د مفتي صاحب باندې قاتلانه حمله شوې وه چې په هغې کې مفتي صاحب په چاړې لګېدلی وو. نو د هغې نه بعد زه ورغلی یم او ما ورسره ګپ شپ ولګولو. نو مفتي صاحب دا خبره کوله چې مرګ او ژوند د انسان په لاس کې نه بلکې د الله په لاس کې ده چې زما کله هم پوره شي نو بیا به زه د دې دنیا نه ځم. یقینا چې مفتي صاحب باندې موږ ټول زیات خفه یو، پوره پاکستان بلکې پوره عالم دین، ځکه چې یو با ادب با اخلاق عالم دین او یقینا چې ډېر افسوسناکه واقعه وه چې کوم سره موږ سره مفتي صاحب شهید کړلی شو. امید لرم مینوالو چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.